لور مې راپسې راله ما ته وی چې دا شعر به اول ووایې نو ما یې زه ستا به ومنمه چې 50 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده 50 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده او د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی او د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی او د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده څوک دي چې پښتون نه به شمله ګټي اوس د پښتونوالي دور تللی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي چې ستا د نازونو اداګانو لوګې او ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه څه شوتن نه یم چې بیا څومره به خفه وي چې فیسبوک نه و دا لویه دنیا به په تا تنګه شوه او سمې له فکرونو نه بېغمه کړې هېڅ کوه سیراج او وا دې لنګه شوه څومره به خفه وي چې فیسبوک نه و دا لویه دنیا به په تا تنګه شوه او سمې د فکرونو نه بېغمه کړې هېڅ کوه سیراجه وا دې لنګه شوه چې په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه ده ملګرو په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه ده ملګرو پرېږدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله به مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وي په وړو خبرو مه مرورېږه بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسم او دا بل شعر له یو څه تړالی کومه چې باور یې رانه مات که خپل مې نه دی چې باور پې لا کولی شم خپل دی او زه د چین په کیتي بیتي څه پوهېږم چې د مور ژبه مې وایي نه کابل چې حق اخیستی نه شو حق په سوال غواړو چینګ یې خولې ګیلوله پیدا شوي او تل به د غټانو چاپلوسي کوو منګه شکریو له پیدا شوي هر څه وران دي که زما نظر خراب دی څه چې وینم اپوټه راته ښکارېږي او هم هغه راله دا زړه ټوټې ټوټې کړي چې د خپل زړګي ټوټه راته ښکارېږي که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نه څه که انجینر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور بریالی ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل لا سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سینې وړل د شیطان په شانې چل لا سره وشو او خپه که دې وښویږي بیا به پاسې خو حوصله خویدو له مه ورکوه د پاڅېدلو هنرونه زده کړه خو اول ځان لوېدو له مه ډېره مننه چې نور نه یم بس بیا خوند یې خرابېږي روغاني بابا عبدالرحیم روغاني ته چې بابا قطه ویلې شوې ده د سواد دپاره د ویاړ او د فخر خبره ده او هغه ته یې بابا قطه ویلې ده خو د سواد دا نیکمرغي ده چې سواد ته خدای پاک د سراج الدین سراج په شان تیم شاعر ورکړی دی او هغه د زرو پورې قطات ویلي دي زه هغه ته نن شعرشاه قطه ویمه په دې ځای